السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ او روغ وایاست او د صحت جامې به په تن لري. نو ملګرو، نن ما تاسو ته داسې ویډیو راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د یوټیوب د چینل سبسکرایبر زیات کړو. یعنې په یوه ورځ کې خپل د یوټیوب سبسکرایبر ټوله پیدا کړو، یعنې زر ته ورسوو. چې لږ کوښښ وکړو هر څو ته رسولی شو په یوه ورځ خپل د یوټیوب د چینل سبسکرایبر. نو ملګرو، د دې دپاره زه تاسو ته یوه طریقه درښیم. نو ملګرو، تاسو به لس جیمیله جوړ کړئ، 10 جیمیلونه به جوړ کړئ. نو ملګرو، څنګه کولی شئ 10 جیمیله جوړ کړو؟ نو اوس زه راځم تاسو ته طریقه درښیم. ملګرو، تر ټولو د مخه به تاسو جیمیل پیدا کړئ. جیمیل، اوس زه ورځم جیمیل ته. ملګرو، تاسو ته د جیمیل داسې راخلاص شي، پر داسې طریقه باندې تاسو نو ملګرو، تاسو به پر دغه 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو، زه پر دغه کلیک کوم، راکښته بسئ ملګرو، را بسئ تنظیماتو ته، تنظیمات یا سیټینګ. نو ملګرو، زه پر داسې تنظیماتو کلیک کوم. نو ملګرو، دلته ماته راواړول، زه 5 جیمیله لرم. نو ملګرو، تاسو به 5 جیمیله لا نور جوړ کړئ، 10 جیمیله به کړئ. نو ملګرو، د دې لپاره زه اوس دلته پر افزودن حساب باندې کلیک کوم. نو د جیمیل د زیاتولو لپاره دا د کلیک وکړئ. تر هغه وروسته به تاسو پر کوګل باندې کلیک وکړئ. کوګل ملګرو، پر کوګل باندې ما کلیک کړی. دلته به ملګرو ستاسو د موبایل پاسورډ درڅه وغواړي. ستاسو خپل موبایل ته څنګه پاسورډ اچولی دی هغه به دلته خلاص کړئ، پسې کړئ. نو ملګرو، زما د موبایل پاسورډ د شی دی. نو ملګرو، یو ګړی به تاسو صبر ورته وکړئ. نو اوس نیټ ډېر ضعیفه دی، یو څه وخت یې ونیوئ. نو ملګرو، دغه دی اوس موږ ته دغه شیان راوړه. نو ملګرو، تاسې به دا نور سرخانې پسې پرېږدئ یا پای پر خانې به کلیک وکړئ، ایجاد حساب. نو ملګرو، زما ټلیفون په فارسي ژبه هم دی. نو ملګرو، زموږ افغانان وروڼه زیات ټلیفونونه په فارسي ژبه کې کاروي، نو زیاتو انګلیش ژبه نه زده. نو ما په دغه فارسي ژبې ته تاسو ته راوړلی. نو اوس زه پر دې کلیک کوم. نو اوس به برای خود پر دې کلیک وکړئ. نو ملګرو، دا سر کې نام، دلته نام غواړي، دلته دا دوم ځای کې دوم نوم غواړي، یعنې تخلص. نو زه دلته نوم ورکوم. دلته به اوس زه نوم ورکړم خان افغان، خان افغان. ملګرو، فرق نه کوي چا رقم نوم ورکړئ. اوس خو دا نوم ما ورکړئ. دلته به تاسو بیا تاریخ ورسم کړئ. ملګرو، دلته به کال ورکړئ، په دا اول کې د سال په ځای کې دلته به تاسو داسې تاریخ ورکړئ چې د 2000 څخه اخواته وي، د 2002 څخه اخواته وي، یعنې د 2001 2000 داسې تاریخ به ورکړئ. نو زه دلته 1999 تاریخ ورکوم. دا دومه خانه کې به میاشت، نو اوس یو میاشت، هره میاشت انتخابوي. اکتوبر به زه انتخاب کړم. روز، دلته به ورځې ورته انتخابوي، 12. دلته د جنسیت ته به راسئ، جنسیت
دلته به مذکر انتخاب کړئ. مذکر زه مذکر انتخابوم، یا نر دپاره مذکر. ګورو دلته به بیا تاسې نوم ورکړئ، هر نوم چې ورکوئ. زه بیا هغه دغه ورکوم او بخښنه غواړم او بیا غلط شوم. خان افغان هغه نوم ورکوم نو ملګرو نیټ ډېر ضعیف دی. بیا جیمیل ډېر زورور نیټ هم غواړي جیمیل جوړول. نو ملګرو دا نه دغه ما فاصله ورکړې ده. ملګرو فاصله نه مني. اوس دا نوم هم نه مني. زه به څه حروف نور هم پسې زیات کړم. ملګرو دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. نو زه اوس پاسورډ ورکوم. په دا دومره خانه کې نو ملګرو دلته ستاسو شمیره غواړي. نو دلته تاسو په شمیره ورکوئ او که نه ورکوئ. که شمیره ورکوئ خو مشکل نه لري، او که شمیره نه ورکوئ. که شمیره ورکوئ خو شمیره دلته پشکې ولیکئ، او که شمیره نه ورکوئ. نو ملګرو زه شمیره نه ورکوم. نو برای به پر رد شدن کلیک وکړئ. زه اوس پر دا کلیک کوم. نو دا دی زموږ جیمیل تقریبا جوړ شو، یو ګړۍ ده. نو داسې چې څنګه کولی شو اوس چې د جیمیلو څخه کار واخلو. نو ملګرو یعنې خپل چینلونه پکې سبسکرایب کړو. نو اوس زه په دغه جیمیلو باندې خپل چینلونه یو بل چینل هم سره په سبسکرایب کولی شم. نو ملګرو تاسو به راسئ دلته په کلیک وکړئ، جیمیلو ته به راسئ. نو ملګرو دغه جیمیل موږ نوی جوړ کړی. نو زه پر دغه جیمیل کلیک کوم. تاسو به دلته راسئ دې جیمیل ته. د جیمیل چې مو راخلاص کړئ. نو ملګرو چې تاسو ته یو کوم چا چینل سبسکرایب کوئ، تاسو به په سرچ کې د هغه د چینل نوم ولیکئ. نو زه په دې کې زما یو چینل دی ستاسو ځینې مسایل او د هغو حل لیکم. ملګرو هغه دغه دی، زما چینل یې دی راپورته کوي. نو ملګرو نو اوس د دې دغه چینل زه کلیک کوم. نو دا دی دا چینل زه سبسکرایب کوم ملګرو پښې کې. نو ملګرو دا دی دا چینل ما پښې کې سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تاسو هم کولی شئ چې پر دا طریقې باندې خپل د چینل سبسکرایبر زیات کړئ. نو ملګرو د دې لپاره موږ ګروپ لرو. نو ملګرو چې خپل چینل سبسکرایبر ډېر زیات کړئ. نو ملګرو تاسو به داسې جیمیلونه ترلاسه پورې ورسوئ. نو جیمیلونه چې ترلاسه پورې ورسولو نو زما شمیره د دې شته پر دا ویډیو باندې تاسو ترلاسه کولی شئ. نو موږ د دې لپاره ګروپ لرو. نو د سبسکرایبرو د تبادلې لپاره. نو ملګرو تاسو به یو ملګري ته 10 سبسکرایبر ورکوئ، هغه به تاسو ته 10 سبسکرایبر درکوي. نو په دا رقم تاسو خپل سبسکرایبر زیاتولی شئ. هغه چې 10 جیمیل جوړ کړي ته هم 10 جیمیل جوړ کړه. نو پر دې طریقه باندې 10 سبسکرایبر ته هغه ته ورکړه، 10 به هغه تا ته درکړي.
په ګروپ کې چې 100 کسان وي نو تاسو 1000 سبسکرایبر پکې پیدا کولی شئ او په ګروپ کې که 1000 کسان وي تاسو 10,000 سبسکرایبر پکې پیدا کولی شئ. نو ملګري خو په ګروپ کې بیخي اسانه پیدا کېږي نو 1000 سبسکرایبر بس دي. نو وروسته نو بیا واچ ټایم هغه بیا ستاسو په ویډیوګانو پسې کار لري چې ښه ویډیوګانې مو یا خلک ګوري واچ ټایم پیدا کولی شي او که نه نو او سبسکرایبر چې پیدا کړئ انشاءالله ویډیوګانې هم کتل کېږي. نو یو بل ته په دغه ملګرو کې هم ضرورت د یو بل ویډیوګانو ته پیدا کېږي سره ګوري ملګرو چې سبسکرایبر زیات وي نو هغه چینل هم د یوټیوب کمپنۍ ډېر پرمخ بیایي نو سبسکرایبر یې تر 1000 یا 2000 پسې نو ملګرو ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو د خدای په امان په دې هیله چې تاسو زموږ د واتساپ په ګروپ کې هم را سره ملګري شئ او خپل سبسکرایبر زیات کړئ.